مرچکی ماما ویم راشه دی خوا ویم څه چل یاسین خانه ته په ما څنګه داسې دا غلی غلی وړې دی یاره پتا دې کومه دغه بره کلي کې جنازه د هغې له ورتم ته پرېږده جنازې ته ما ته دا ووایه ستا به اوس د جنازې لمونځ کېږي او که نه چې ته په یو بل باندې شیطاني کې نه نو ما څه چل کړی دی هلکه ګوره پرې مې نه پرې کونټۍ به دې ووایم داسې اوسو ښه نو لکه ته به اوس ما ویو وایم والو ته خو مې نه ړکېږي دا ګوره څونه ښکلې هغه ځوان مشران څنګه وي د ګلو لخته یم ماتېږم او مرچکي ماما ګوتې مه راوړه اوس په پاڼې پاڼې شم نو ما په تا یقین وکړو او تا چې کوم دی په ما شیطاني وکړو نو شیطاني مې ولې کړی خو زه خو ګوره خبره سموم که نه زه وایم چې دا ګډوډ کارونه تاسو پرېږدئ نه به په دې کلي کې چې دا کلی سم چې چېرته مونځ او داس کوه یو زما هغه زوی دی یو دوه درې لیوني نور دي کاکا تا ته زما نه مجبورۍ څه پته اکثر اوړه خو تو کور کې ختمي که نه بل ورځ مې پلار تر اوړه په سر کړې وه نو دا زه یې پرې سر نه راوړم زما هغه کور ته په اوده پروت وي په غرمه راپاسي له 100 روپۍ به نه را پیدا کوو څه را پیدا کوې خو د هغې خو دا طریقه نه ده که نه چې د وړل راوړل کې او نن سبا ګوره نازکې دي که را تلل راتلل دې ډېر شروع کړي مېمداره ته چا ووې زه خو خبرېږم ما سره خو خاپیري دی وایي زه دام لکه زما سیډي ده تم جوړېدار کور دغه ساتې ولې ته څه وایې چې دې نه خبرېږي څه دا کتابونه موږ ویلي دي دا څه کوې چې د دې په ځای درامه دی پیسې شیندلې او په پالن خبرې به دوا رکشه موږ په خپله پیسو پسې بیخو تو خیر ماران خیر پسې ګرځو زه ولې دې لارو کوڅو کې خوارېږم خو دقه له 100 روپۍ به ته خو یې دا کونټۍ دی ایم اسمنه نو دا کونټۍ هم دقسې خپله سرې اسمنه نیولې ده مجبوري ده خدای دې دې ته مه جوړوه ماشاءالله دا وګوره څونه ښکلې ځواني ده او دا ګړۍ دې پسو اغوښتې ده دا ماله یو ملګري اوس څه ټیم دی چې هغه جنازې ته ټیم ډېر دی خو لږ دی 3 بجې جنازه اعلان مې اورېدلو 3 لا په کم دي ما سره ودرېږه زه راته خبره کوم ګوره کاکا دا اوس داسې چل دی که نه مرچکي ماما چې دا زه اوس که ستا زه ونیولم لاره کې او زه یې ووالم او سبا زما لاس پې ما شو زما به څوک ذمېواري څه شی دا غوږونه به تې وباسم چې تا له ګوتې در وړي خو دویم بدماش دی بدماش دی خو ستاسو دپاره زما مخکې پوځ هم نشي راښکلی پوځه ماما ډېر ته تنګیم دی کلي کې ستا زوی ما ډېر تنګوي ته بېغمه شه که نه زه به یې پوه کړم خو ته د وړل مه کوه ښه نو زه خو نه کوم دا خو قسم دې اومې وخت اومې ټکوي او مجبوره مې کړو د یارې لاړ شم نو په دې او بل په دې غرمو ګرځم مه تورېږي خرابېږي دا توره چیم لږه کم از کم توره چی نو څوک کاکا سره راکرني نو بس دغه په تورې او سرې چی مې مور خوټ کوي او په دې باندې شپې سبا کوو نو موږ خو غریبي ده که دا راته ووایه چې سبق مبق ویې که نو وای مرچکي ماما څه به راته ووایم کودړال مې درته ووایي ویړه د خولو نه دی وال د ویلو نه دی وای زاره قربان شم دا نه دا ولې ډېر وړوکی یم چې پلار را باندې تعلیم پرېښو او نیستي را باندې راله ګنې زما خو ډېر شوق و زه به اوس داسې په لارو کوڅو کې ګرځېدم خو چېرته تعلیم به مې کړی چې ډاکټر افسر به وم دا وګوره زما دومره تعلقات دي چاته به مې ویلي چاته په هسپتال کې به نوکري به دې کوله په اسکول کې به دې کوله ساله خبرو که خیر دی چټۍ میټۍ به وړم راوړم کندې دې سوال جواب وړو نه خره چې چټۍ میټۍ وړم راوړم نو زه له 100 روپۍ خو به مې کېږي که نه کلي کې به راپسې سوکرت بد هم نه وي ته بېغمه شه انشاءالله چې زه دله څه بندوبست کوم ښه مرچکي کاکا بس زما خو په تا یقین دی تا ته ما خبره وکړه بله خبره وعلیکم سلام کاکا زوی دې رالو زه ورځم بچي بس هغه جنازه خو مرانه دغه شوه نه لا ټیم شته ټیم ختم شو زه کور ته نه نه دی جنازې له ځي جنازې له ځي که نه کاکا مرچکي ماما راله هغه خو بس تا سره زه زر ورته خبره یا به دې مور وایي چې وړه ختم شوی چیني ختم شوي دي خو زه پکې نه یم وروره نوره ای مرچکي ماما لا ټیم شته وګوره وتې ته خو په ګړۍ نه پوهېږې خو دا وګوره 15 میټر زه ورځم عرفان ډاکټر له غیبیان ګولۍ مې ختمې شوې د ملا د دردونو زه راوړم خو زه خبره کوم ای ویم سبا به دله څوک جنازه نه کوي ورشه جنازو کا جنازې له خوا خوا تلم بس هغه پاتې شوه زه لاړم هلکه ناوخته دی مه کوه چیزي که نه کومه ته چېرته ځي وایه کور کې وي سودا نشته نو چې سودا نشته که نه نو ولې ما د کریانې دوکان کړی خو راوړی به دې وه که نه زه راوړم نه نو زما هغه نیکه به یې راوړي او دا راته ووایه که نه چې ته دا هلک ولې تنګ پیسې راکړه که نه تا ته ما څه ویلي ویلي مې دي نه ما خو دې ته څه نه دي پیسې راځي سودا زه به یې راوړم په خپله کور ته زر راځه ورشه مونځ وکړه او زر راځه اوس ما ته وي سودا به راوړئ
نو په خپل پیسې وروړه چې زه داسې پیسې در کوم نو زه ولې ویم زلمی ځان زوی ته د پلار په بوډۍ اډوکو باندې ته نه خو اړه د خپه کیږي را دې په نه خوږیږي چې ته پلار ته وی چې سوداګانې راوړه ته د خپل غټې ته نه تو ګورو د پلار د سپینو ډکو نه د شرمېږه ظالمه ته خپل پلار ته سودا راوړه ته سره رال دا به ځینې اوس امر چې کی کاغ ماما یو چې نازي لزینو مام ځان سره بوزا کاکا چې مړ د زماره پلار ملګری و خدای دې وبخي مشران زیره دا به جناب نو هغه زما د پلار ملګری ته ورشه لکه کور ته بس سودا مودا برابر مې پرسته شي د زلمی زوی ته ولې ډیر وزل رالوي ولې خو چرته مزدوري کوم او سودا راوړه مړی کاغ ماما دا څنګه ستا زوی دی وګوره ورشه لکه دکان ته قصې مکه وګلې دا کونټه د لا بغومه نه خبره ته دغه وکړه خبره راځه چې ځو ماما د جنکو د وسوال جواب د پاره تکړه چې جنکو لګي پټونه لګي ګوتمې ولالي او پیسې ولګي را لګي د پاره تکړه دي او ستاره د بوډا اډو کړ پاره تکړه چې تعالی سودار او پیسې هم شه یاسین خان بچی ته د قشان ما خبره و نور زما اړه پکې کړه ته خو زما خدای خیر ما بیا دغه شي بس تاسو په وخت باندې ورشئ ها دی دا ټیک شو ټیک بس مرچکی کاکا ته ورشه زبر خو بس مونږ وکړو ګورې زر کور ته راځه لاړم یاسینا دغه کړی دیسی د کوي دا خو اصلي د قائد اعظم پکې ښه ما بعد مې وی وايد سن چې کم دی دا څه انسان دی دون ښه انسان دی مې چې ساري موز په لار تیرېږم زه سار وخت ډیپټي لرو زما نو وی د څه ډیپټي تا ته زبره ډیپټي پته راکنه او زه دې مریان کړم نه موسکی نو موږ خو خدای دې راته ماپ کله کله نه قضا شي ما د سن خدای شته نه ما د ساري منظم کوي او د مازیګری منظم کوي او د غرمې منظم کوي او د ماسختنی منظم کوي نو مخنه کمل دی خو خیر دې لګه گزاره وسره کوا وی تانه سر ټکو وی دون غټ شو زم خیر دا ټوله لکان دی وخت کې داسي خدا خو نوې نوې رازل می شو دون سو مر دی لکت مکو چې مزي کوي ما وت ستاسي پته کړو دا بیا غوسه دونه ولیو دا بلډ پریشر تا ته وینم ګولو پسې زما دا خو جټ تستاره پلان نه پیږي نو د بلډ پریشر ګولو تر ویان ګولې ویره طاقت هغه د بلډ پریشر غورځیدل په ملای لاس خو و بلډ پریشر دا د بلډ پریشر مسله د زکه دینه پیږي دا سینا د ما ستاسو پارتنرشپ جوړ کنه اوس خو لکه مونږ دا غورځوما د دې خو سجت نشته کنه وای خزا اوس خپل کې خبرې کوم خو مرګري یو کنه خنو مرګري نو څه خبره ده کوله خبره مې دا کوله ساجب بکره می اور ټیم بکره موبایل خو سي دی کنه هم کور کې پټي خې دی کو دا ولي پلان مې نه مې کنه دا شي زونه ستاره پاره پټ پټ استعمالوم کنه زما پلان مې دا شي زونه نه مې کنه ویدار انګریزانو سره وبار اوستره ودا تاسو اندوان کوي او د مذهب نه مړیو او کاپی تم راړي الا او کنه تصویران مسوران خو به ډبل چیس دي به مې یو دوه تصویران مې د لیست دیو هغه غیا غجینې نه غان چې به کولیو مړ هغه روته په پاندونه کولو نو بس ماته تصویر وست نه کنه کور ته ورشه سم تصویر تی وباسه انو راشړی مې په مې بچ خمون د لګیره در کوته رانه د منډو باسیا وسکو خداراتو چې تر روان کم خواوي ته شکار کو مړه نن در چکر درکو چرته د شيزو انداس چل بوکو کنه چې د سړک په غاړه نوی دکان وتی دی د ټیکو نو تکی را باندې اوخره زه چیزو پېښ ویو حاضر حاضر وسمړه بچ داسې ملګری د چاوینو بیا څه غم دی حاضر حاضر هاي خلک څنګه وی صادر دیوا غستو د شوي وی پزړه دي نشته د یارې سوي داغونه اے ګل روخو سدي سم نشته ګوډې سم نشته وی زار د کچه خوبه مې را پاسولې کنه وای ویله اوس په دې ساعت و د شمو تا بیا را پاسولم ټول عمر د شوګری کړي نه دي اله خو درته د دمې زې ملو شو د ستړو شم ټول ورځ مې کارونه کو نو زراغم سم لاستم د شم تاسو کړي دي دا مال جارو او پاس زې جارو کا لوخي مو وینځل اورو ما هغه ګل بنډې مې پریکړه د کډین ورته مې دغه کړي چې لګ داس لیخت نه راټول شي نه بیا به بنډې برباچو ما په پیاس ټماټر وکي خو ته ما کار وکړو کار مې کو ستړو شم اوس په دې ساعت راغم لو د شم کار ته کو کنه موبایل تکې ناسته ډبل ټیپ ته وکړو وای استاد الله سبا زما موبایل وکړم ټول ورځ په کارون باندې دل شین شو یا الله چې دا پغړې د لسترګ ګوتو منډه کنه نو ډیر قاراشي لکه تا کړي سدي
سار خو چې مې راته مانځله پاسه نو مانځله مورې که پاسم چې سره غرمه شوه نو بیا د ړو منل مانځله پاسېدې نو ستا کارونه نوزګار ېږم ستا کارونه زوزګاره شم نو زه به ارام وکړم زه به وده شم په وخت به پاسمه ښځه راکړه جاروګۍ مې ګوتو کې درکړه او ستا کارونه اخوه او ستا کارونه دې خوه راکړه زه به وکړم بیبي ته وده شه خیر دې څه خبره نشته نه خیر دې راکړه زه به ته جارو وایې کوم، چې زه ستا خیر په دې کارونو راکړه. باندې ملا ماته شو تا ما له ټول عمر کارونه وکړو څنګه راپوټي جارو دې واغشته په خوله کې دې راله کار راکړو زه خیر دې راکړه جارو به کوم نه مه کومه ملا به دې ماته شي زه خیر دې ها چې کوم ځای کې وي چې سپین بیا ځای کې ناستي ځان ته لکې وبخي ځان ته هغه ځای پاکي نو وایم وروره خور راغلی زما په سر ناست یې نو څه کار روزګار خو راله کوې که نه یوازې ډکېدل چقېدل خو نه دی چې وخوره وڅکه خو ورې زه خو کارونه کوم زما خوله شین شو خو ارور مې کار نه کوي هغه نوځي کار لا وی دا بیا وی زما اړه شین شو ته ما ته وایې ستا د اړه پسه شین شو په کارونه باندې د پلار په کور کې د خپل کور کې دړه شیندو زما په کور کې خو دې ایله دمې وکړې ایله دې چې راغې دا سترغلي در پرېوتو ایله دې سترګې بار ته رووتې خزا خورم ما زه جارو کوم صحیح ده نه دې خورمه خوړل خو ته کې چې واحده سن دې خوړو کو زه در باندې نوم درغلی وای او دې چې چلم ظالم چې راشم نو چې مې سپه بیسا چیچم دې نه تا خپل ځان په خپل وچیچو خزا سره پاره نور زینه نو بل مې تا سره مړ یو مشوره مې د سره کوله ما وی هغه بیبي زی راځي او هغه مرچکي مام که نه یا ګل روخو یو خبره مې راته کوله خو تا ورور او خور ته خو چې څوک خبره وکړي نظر کوټې ته وخیجې لوډ سپیکر کې اعلانونه وکړي ما زاوکه خبره سوي خبره دا ده ما ویلې مګه واحده سن د پاره غمور زی راځي سویم زلې دی نو ما وی دا سوي ما خو ته به خپل رول لغواړم زه خو دې نه راغلی یم او ستا غوږونو کې هغه ګرځي زما په غوږونو کې مغه ګرځي چې نه او زما په سوجونو کې مغه ګرځي چې څنګه ته د قشان درور دی های وی په لار کې مې د شپې خو خاون مې د خشتې د ستا درور خو نه خوند شته نه رنګ شته وای دا څه کې زما رور خو دومره ښه سړی دی خو شو څه چې کار نه کوي نه دی کوي کار روزګار دم نه کوي ستا په کور دی ناستي خفه نه شي ګلرخ کو ته راکړه راځي زارېږم قربانېږم درنه په خپلو بڼو څوک نه تنګېږي زما خشته ګوډې خورې خورور ته دې غاړه نه شم ایښودې په دې رانه خفه نه شي ورشه زه جارو که وزه دا مې بیا له مور شوه ځان لا داسې منجونې کې ما کوي چې جبه ته په لوړ لوکم ته به ستا د رور په ډولی کېږي نو زه داسې ایستلي وږیمه زما لا دونه بدې ورځې نه دي راغلې زه به د ماما زوی ته واده کېږم الله دې نه کړي دا ټیپر پوزې خو صرف د جینۍ خولې هرې جینۍ ته په لار کې ودرېږي زه به هغه کومه تاویلو ماویلو والا